السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه تاسو ښه ګرانو کتونکو نن زموږ لپاره بلکې ټول ماشومانانو لپاره ډیره اهم ورځ دی چې نن د پولیو ټیم راغلی دی نن به مونږه شازیب ته د پولیو کترې پلاوو چرته مزه مونږ سره اوسئ باجی څو ورځې مخکې د شازیب خېټه خراب وه د پولیو کترو څه نقصان خو به نه وي نه دا بالکل محفوظ دی هیڅ قسمه سره نقصانات نشته تاسو ته کولی شئ د پولیو بیماري علاج شته نه بچی د دې علاج نشته دی دا دوه کترې چې دي د تحفظ دی او د یو ځل چې انسان معذور شي بس هغه بیا معذور د دې علاج نشته دی باجی دا پولیو کترې حلال دي او چې دا بالکل حلال دي او ټول اسلامي ممالک کې د دې کترو د ویکسین په ذریعہ باندې د پولیو خاتمه شوې ده زه په دې پوه نشم د پولیو کترو نه خلک ماشومان پټي پولیو کترې ورته نه اچي دا ولې پټي نو دی خو دې کترو نه خو ماشومان پټ کی خو د دې بیماری نه بسنګ پټي کی ماشومان ما خپل ماشوم ته د پولیو کترې واچولې تاسو خپل ماشومان ته د پولیو کترې واچوئ د پولیو ټیم سره تعاون وکړئ او خپل ماشومان محفوظ وساتئ